سلامونه ملګرو د نن شارټ ویډیو د کوین الیزابت او د برتانیې د ملکه الیزابت باره کې ده. نن 21 اپریل دی او د کوین الیزابت برث ډے ده او تاسو ته دا معلومه چې نن هغه د 96 د څلور سلو کالو شوه. نو دې لحاظ سره برتانیه خو اصل د دنیا یو اهم ملک دی او بیا د هغې کوین چې وي نو هغه په ټوله دنیا کې د هغې یو سټیټس دی، یو پروفایل دی. دا ولې دی په ټوله دنیا کې د دې دومره اهمیت ولې دی؟ برتانیه کې څنګه نظام دی؟ یو طرف ته جمهوریت دی او کنه بادشاهت دی، ملکې سره پاورز دي او کنه وزیر اعظم سره پاورز دي، او د کوین الیزابت او د پاکستان هم یو بل سره تعلق پاتې شوی دی. د پاکستان او د کوین الیزابت یو بل سره څه تعلق دی؟ نو دې ویډیو کې ګورئ لومبې خو په برتانیه کې چې کوم نظام دی هغه پارلماني نظام دی او جمهوریت دی، دلته بادشاهت نه لري. چې هلته بادشاهت نه لري نو بیا کوین ولې په تخت باندې ناسته ده؟ نو ګورئ دا چې چا پولیټیکل ساینس ویلی نو په هغې کې د برتانیې سیاسي نظام چې وایي نو په هغې کې دا وایي چې د برتانیې د خلک چې دي انګریزانو نو دا ټریډیشنلیسټ دي، روایت پسند دي او دوی خپل زاړه روایات خوښوي. نو دا د کوین دا خاندان چې کوم دی نو دا د سوونو کالو نه د څو صدو نه په برتانیه کې بادشاهي کوي. نو په پخوا زمانه کې څو صدۍ مخکې به په برتانیه کې بادشاه سره یا ملکې سره به په ایکچوال کې پاورز به هم دی سره و. خو چې کله په یورپ کې انډسټریل ریولوشن راغی اول کې جمهوریت کوي، بیا کله راغی برتانیه کې هم جمهوریت راغی، نو بیا د هغې نه پس نورو ملکونو د بادشاهت ختم کو. برتانیې بادشاهت ختم نه کو خو دومره یې وکړل چې په اصل کې پاورز اوس هلته کې پارلماني نظام دی، نه اصل کې پاورز جمهوري طور سره منتخب شوي وزیر اعظم او حکومت سره او کوین سره چې کوم دی نو کوین برای نام مشره ده او هغې سره پاورز نه لکه پاکستان کې چې څنګه صدر سره پاورز نه. خو نو خو به کې دا ده چې پاکستان کې خو صدر صرف د پاکستان صدري، خو کوین الیزابت چې ده نه دا د 14 ملکونو کوین ده، صرف د یو کې کوین نه ده. لکه او په هغې کې اهم ملکونه چې کوم دي نو لکه د استرالیا غونته ملک، نیوزیلینډ، کینیډا، نور واړه څه ملکونه د دې هم دا کوین ده. دا هغه ملکونه دي چې لکه تیوریټیکلی کاغذي طور سره دا اوس هم چې کوم دی د کوین انډر دي او د کوین د هغې داسې سرپرست ده. یو خو د دې دا اهمیت په دې وجه باندې دی. کوین پیدا شوې کله ده او په تخت باندې کله ناسته شوې 1926 چې کوم دی نه د پیدایش دا کال دی او اوس چې ما څنګه ووایي چې 96 یې ایج دی او په تخت باندې چې ناسته شوې ونده 1952 ده. د دې نه مخکې چې کوم دی نو د دې پلار جارج 6 چې کوم دی هغه په تخت باندې ناستو او چې کله جارج 6 وفات شو نو د جارج 6 د وفات نه پس چې کوم دی دا په تخت باندې کېناسته. خو د دې نه مخکې د دې ایجوکیشن چې کوم دی نه په کور کې پرایویټلی دا ایجوکیټ شوې ده، لکه ډیوټر چې وایي څنګه دی له 1900 دی به ته به سبق وښوږه نه. او بیا د ورلډ وار 2 په زمانه کې چې کله دا په تخت نه وناسته نو هم دی چې کوم دی نه هغه پبلک سرویسز ورکړي او چې کله 1952 کې دا د پلار د وفات نه پس په تخت کېناسته نو د دې دغه ټیم عمر 25 کاله او د هغې نه پس دا اوس 80 کاله په تخت باندې دی تیر کړل. نو یو خدا د برتانیه په تاریخ کې د ټولو نه زیات عمر پورې په تخت باندې کې ناسته شوې ده او بل د ټولې دنیا په تاریخ کې چې اوس کوم ملکونو کې بادشاهت دی نو په ټوله دنیا کې دومره زیات عمر والا چې 96 ته رسېدلي بادشاه یا ملکه نه دي تیر شوي. ټوله دنیا کې دومره زیات عمر والا او یو کالو پورې په تخت باندې ناسته نه یو بادشاه نه یو ملکې کړې ده دا لږ چې اوس کوم د دنیا کرنټ دنیا را په دې کې. نو دا یو مغه ریکارډ دی. اوس ما چې څنګه وایي چې د کوین او د پاکستان یو بل سره چې کوم تعلق پاتې شوی دی نه داسې دی. نو ګورئ موږ دا مخکې ویلي هم دي چې د پاکستان کله آزاد شو نو په پاکستان د 9 کالو پورې خپل آیین نه و، نو چې کله خپل آیین نه و نو په دې کې انډیا ایکټ 1935 و او چې 1952 کې کله دا کوین شوه نو د 1952 نه والې تر 56 پورې چې پاکستان کله خپل آیین جوړ کړو نو څلور کاله دا کوین الیزابت د پاکستان کوین وه. نو یو خدا تعلق دی. بل دا چې پاکستان ته دوه پیرې ته دوره کړې ده. یو پیرې ته په 1961 کې چې د جنرال ایوب خان زمانه وه او په هغې کې راسوات ته هم راغلې وه او بل پیرې ته په 1997 کې چې د نواز شریف دور د دې دوره کړې ده. او بله ورسره دا خبره ده چې کوین الیزابت برټش کامن ویلث ورته وایي دا یو ارګنایزیشن دی. نو هغه ارګنایزیشن کې تقریبا 90 ملکونه دي او دا هغه ملکونه دي چې انګریز نه د برطانیې نه ازادي اخیستې ده. نو د برټش کامن ویلث هیډ چې نو هغه هم د برټش کینګ یا کوین وي. نو کوین الیزابت په دغه لحاظ سره د دغې 90 ملکونو د هغې ارګنایزیشن هیډ هم ده. نو دا هم د دې یو غټ او های پروفایل دی او هغه اخري خبره دا ده چې په اصل کې برطانیه په دنیا کې یو اهم ملک دی ځکه د برطانیې ملکه په دنیا کې یو اهم حیثیت لري. ډېره مننه.